د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ شام کې په امریکایي پوځي عملیاتو کې د داعش توندربډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژنې اعلان د اتوار په سحر د وایټ هاوس نه وکړو. Last night, the United States brought the world's #1 terrorist leader to justice. ابوبکر al-Baghdadi is dead. تیره شپه امریکای د نړۍ تر ټولو غټ ترهګر مشر انصاف ته راوستی. ابوبکر البغدادي وژل شوی. هغه د داعش بانی او مشر و چې په نړۍ کې تر ټولو بېرحمه ترهګر ډله وه. ډانلډ ټرمپ د وایټ هاوس نه په ټلویزیون باندې نیغ په نیغه وینا کې وویل امریکای شمال غربي شام کې ځانګړي او خطرناک پوځي عملیات سرته رسولي چې پکې یو امریکایي هم نه دی وژلی شوی، خو په عملیاتو کې د البغدادي ګڼ شمېر وسلوال وژلی شوي دي. صدر ټرمپ ویل د داعش ترهګر ډلې مشر په یو سورنګ کې پټ شوی او د تښتېدو کوشش یې کوو. نوموړي وویل بغدادي په سورنګ کې ژړل او چغې یې وهلې. ډانلډ ټرمپ ویل بغدادي د عملیاتو په وخت اغوستی ځانمرګي جاکټ الوزولی او د ځان سره یې خپل 3 بچي هم وژلي دي. The thug who tried so hard to intimidate others spent his last moments in utter fear. دغه ډاکو چې د خلکو یرولو یې سخت کوششونه کړو خپلې آخري ورځې په سخته یره او ترهه کې تېرې کړې وي او د امریکایي پوځیانو نه په ډېره یره کې څوک چې په هغه ورپسې وو. صدر ټرمپ ویل امریکایي پوځیانو د 2 غنټو په عملیاتو کې د دغه ځای نه د داعش ډېر معلومات او د راتلونکو منصوبو تفصیل ترلاسه کړی دی. Baghdadi's demise demonstrates America's relentless pursuit. د بغدادي وژنه د ترهګرو خلاف د امریکای نه ختمېدونکي کوششونه او داعش او نورو ترهګر ډلو ته د ماتې ورکولو لپاره زمونږه پوره ژمنې ښکاره کوي. ډانلډ ټرمپ ویل هغه پخپله نایب صدر مایک پینس او پوځي جرنیل مایک میلی د وایټ هاوس نه نیغ په نیغه دغه ټول عملیات کتل. میډیا ریپورټونه وایي د شام په ادلیب صوبه کې د بغدادي خلاف د امریکای په پوځي عملیاتو کې هلیکاپټرو، جنگي جهازونو او ډرون جهازونو برخه اخیستې. بغدادي په کال 2014 کې په شام او عراق کې د خپل سره اسلامي ریاست ته جوړولو اعلان کړو او خپل ځان یې د دې خلیفه اعلان کړو. داعش ډېر په تیزۍ سره د عراق او شام لویه برخه د خپل کنټرول لاندې راوستې وه او په یو وخت کې د عراق 40% برخه باندې واک لرلو. د کال 2019 جون په میاشت کې عراقي حکومت د موصل ښار د داعش د قبضې نه بیرته اخیستی او دغلته یې خپله ګټه اعلان کړې وه. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادي د کال 2019 دسمبر په میاشت کې داعش ترهګر ډلې ته په مکمله توګه د ماتې ورکولو اعلان کړو. د البغدادي د وژنې خبرونه څو ځله وړاندې هم ورکړل شوي. البغدادي د ستمبر په میاشت کې یو اډیو پیغام خپور کړو چې پکې هغه ویلو د امریکای او نورو اتحادي ملکونو خلاف جنگ د ختمېدو نه لا ډېر لرې دی. د 10 منټو په دغه اډیو ریکارډینګ کې په ښکاره توګه البغدادي خپلو مرستیالانو ته ویلو امریکا اوس د عراق او افغانستان په دلدل کې ګیره ده او دا چې واشنګټن په سیمه او نړۍ کې د خپلو ملګرو ملکونو په مرسته کولو کې بې اختیاره شوي. د کال 2014 راهیسې امریکای د بغدادي نیولو په اړه معلوماتو کې مرسته ورکولو لپاره د 25 میلیونه ډالره انعام اعلان کړی. امریکای د بغدادي نه علاوه دومره لوی انعام د القاعده مشر ایمن الظواهري معلوماتو ورکولو په سر اعلان کړی.